نو رحمانه ملګري دا ټپې ټولې تو ته ډالۍ دي. مننه. اتل د دیوانې مده تا کې ډالۍ قربان دي. دیوانې مده بې غوره یاره خدای دې ویني، بې غوره یاره خدای دې ویني، ما به غلط کړې خدای ته څه وایم مینه. او لمونځ دې کوه دیدن دې پرېښود، لمونځ دې کوه دیدن دې پرېښود، خدای دې رضا که ما ته څه وایم مینه. های های رحمان صاحب رحمانه لمونځ دې کوه دیدن دې پرېښو، خدای دې رضا که ما ته څه وایم مینه. او لمونځ چې قضا شي بیا ادا شي، نه ادا کېږي قضا شوي دیدنونه. واه درمان صاحب او ایمونو ما په ټاټر ګل کا په لیوانو سپوچو ورسې نه به د خورینه له پاسه غبرګې خویندې راغلې، له پاسه غبرګې خویندې راغلې، لکه چرسالې یا سپینو کې لګوینه. او ځان لیونی که تر ما راشه، د لیونیانو لارې چا نیولې دي نه. او ښه ده چې تا لرمه خدایه په بندګانو دې زه هسې نه زیدمه. د یار په غیږ کې مې ساه خیږي، په موټو نیسمه د زلفو غونچکونه. د یار په غیږ کې مې ساه خیږي، په موټو نیسمه د زلفو غونچکونه. او موکه په خوښه مېړه کړی، په سر مې وړي دي د کلي پیغورونه. های های درمان صاحب موکه په خوښه مېړه کړی، په سر مې وړي دي د کلي پیغورونه. های های او تو کیسې چې یار په زړه کم، شیطان مې جګه کې چې دوا وکه مېړونه. په ارګ کې ناست باچا ته وایه، د بېوسۍ غږ به مې څوک در رسوي نه. او درد مې د زړه په سر ولاړ دی، مران دې د زړه مې په لالي ولاړې دي نه. راولړېږه لاس مې راولړېږه زړه مې نیسه، په تا بایللی زړه مې ځای ته نه راځي نه. وړکې د زړه تکیا دې وشه، ایمو تکیا په بل سړي وشوه میانه. او یار مې په سرو مرمۍ کې، یار مې په سرو مرمۍ کې دریمي. او په خپل لهجه وایم یار مې په سرې مرمۍ کې دریمي، سبو به مړ وي مخ ترې ولې پټوم. او خدایه د وړکو سر ته خیر کې په ضد ختلې دي د بل په ننګمرینه. او قبر سوری کړه زه یې ګورم، چې د ظلمو هډوکي شته که خاورې دي نه. په خوړ کې ډېر کاڼي پراته دي، په خوړ کې ډېر کاڼي پراته دي، خلک په سیر پسې ملکونه لټوي نه. های های او که مثل یار د بنګو لښته، که مثل یار د بنګو لښته، د جنگ په وخت کې به د لاس کې ماته شي نه. او نو رحمانه دا ته ډالۍ ځکه ته مسافر جارو په منځ دالان کې پرېږده، په کوڅه تیر شو یار د بل وطن ته ځي نه. او سفر ته تلې در جګه نه شوم، ګیلمن نه شې زه سلګو نیولې وم. او علمه یې خوښوي لار راکوي، زه مسافر لالې ته غاړه ورکوم. او مسافرۍ ته د ځان جوړ که چاړه راواخله ما هله کمه مسافر ته شوې خواره زه شوم، خواره دې مور شه چې سفر ته دې لېږي نه. دا ته چې زه اخیر ولاړ شې زه به دې څو د لنګۍ نیسم پلونه. او دا وروستی ټپه ده چې نه تکراریم د ارسا د نجونو بنډار پرېږده، ورور دې بدي کړي په تویې خلاصوي.